انسان چې کله دا فاني نړۍ له یو دنیا ارمانونو سره پرېږدي نو دنیاوي اندېښنې یې ختمې شي. بیا ورسره د دې غم نه وي چې څه به کوم، زما جسد سره به څه کېږي. ځکه د ده نږدې خپلوان به د ده پر تن جامې ترې وباسي، غسل او کفن به ور واغوندي او خپل نوي کور قبر ته به یې یوسي. ډېر خلک به د وروستۍ خدای پامانۍ لپاره ورته راشي او په خپلو لاسو به یې خپل نوي کور ته ورښکته کړي. د همدغو دوستانو له جملې بعضو به یې په ژوندانه حتی یو ځل هم د خپلو غلطیو متوجه کېدو لپاره کوشش نه وي کړی. خپل ټول وسایل او سامان به پرېږدي، کور، لباس، موټر، هر څه سامان به ترې پاتې شي. کورنۍ چې ډېر ښه ورسره وکړي، شاید هغه سامان او لباس چې ترې پاتې وي صدقه کې ورکړي. ګران ورور او خورې، باور وکړه دا دنیا به پر تا هغسې چې ته یې غواړې ماتم ونه کړي. باور وکړه ستا په تګ به دا دنیا له حرکته ونه ولېږي. اقتصاد به ستا په نه شتون کې ونه درېږي. ستا کاروبار او دنده به بل ځای ناستی پیدا کړي. لږ او ډېر مال چې درنه پاتې شي، نورو ته به د میراث برخه وګرځي. د لږو ډېرو ټولو حساب کتاب به ته پخپله ورکوي. نور خو پرېږده، له مرګ وروسته هغه خپل نوم لا څوک درته نه اخلي. وایي جسد چېرته دی؟ د لمانځه پر وخت وایي جنازه راوړئ. د ښه کېدو پر وخت بیا هم نوم درته نه اخلي. وایي میت راوړئ چې دفن یې کړو. افسوس دا دنیا له دومره لویۍ سره څومره تنګه وړوکې ده، څومره نیمګړې او دوکه کوونکې ده. هغوی چې تا کم او سطحي پیژني خالي افسوس به وکړي. نشتون به د نږدې دوستان یو څو ورځې غمجن کړي. کورنۍ به دې هم په تا سخته درمنده شي، خو هفتې، میاشتې او کال 2 کاله وروسته به د هغوی غم هم سپک شي. بیا به د ژوندیو په منځ کې یوه خاطره شي او دغسې به نړۍ کې د خلکو ترمنځ ستا قصه پای ومومي. خو د هر څه دلته نه ختمیږي، بلکې ستا حقیقي ژوند چې د برزخ او آخرت ژوند دی شروع کیږي. هلته چې ستا ښایست، مال او اولاد، کورنۍ هیڅ په درد نه لګیږي. یوازې ته او ستا اعمال، یوازې ته او ستا نیکي او یا ګناهونه، همدا هغه حقیقي ژوند دی چې انسان به حساب ورکوي. او سوال دا دی چې دغه سفر ته څه آماده کړي دي؟ داسې څه اعمال لري چې په دغه سخته ورځ تا ته نجات درکړي؟ دا هغه حقیقت دی چې انسان په سوچ او فکر کې اچوي. ځکه خو باید یو مسلمان په حیث په هر نیک عمل کې حریص او کوښښ کوونکی واوسو. لمونځونه، نوافل، صدقې، تلاوت، مور او پلار سره نیکي، ښه اخلاق یا هر نیک عمل چې ترسره کوي باید کوچنی ونه ګڼي. ځکه د قیامت په ورځ یو وړوکی نیک عمل هم ممکن د انسان د نجات سبب وګرځي.